ګرمیدانې کم ته چې ګرمه کې ویلی شي دا ولې راوځي او د دې زر ټیکېدو دپاره تاسو ته څه کول ضروري دی. د ټولو ناول کله هم چې دا راوځي زیاتر په ماشومانو باندې یا د چا جسم چې غټ وي په هغه باندې زیاتې راوځي. وجې د دې نه چې کله هم د انسان د جسم نه خوله ډېره زیاته روانه وي نو هغه خوله د انسان په جسم په هغه سورو کې ودرېږي کومو سورو نه چې دا بهر ته راوځي د جسم نه. اکثر هغې ته اخیر ورشي چې هغه خوله بیا بهر ته نه راوځي او د دې نه دا ګرمیدانې جوړې شي. نو دا چې کله د چا په جسم باندې وي نو ضروري خبره دا ده چې د ورځې 2 ځلې په یخو اوبو باندې لمبېږي. دویم دا چې کله د هغه په جسم باندې خوله راشي نو دغه خوله ده ډېره زر پاکوي او په جسم باندې مه پرېږدي. اوس د دې ټیک کېدو دپاره تاسو کیلاماین لوشن په ورځ کې 2 ځلې استعمالولی شئ که چېرې ستاسو جسم ته ترې الرجي نه وي. او دغه شان برکس نوفال پوډر چې لیدي شي دا هم ورته تاسو استعمالولی شئ چې د دې سره زر ټیک کېدو طرف ته ځي. دې نه علاوه که چېرې ستاسو په ذهن کې څه سوال په کمنټ کې تاسو ویلی شئ چې هغې مطابق موږ تاسو ته معلومات راوړلی شو. یا که چېرې تاسو ته خالص علاجات پکار وي نو هغه تاسو موږ نه په وټساپ باندې اډر کولی شئ. شکریه. الله حافظ.